تازه خبر: طالبانو د روزګان، زابل او لوګر ولایت مرکزونه هم نیولي دي. طالبانو د روزګان د مرکز ترنکوټ، زابل د مرکز قلات او همدارس د لوګر د مرکز پل علم په نیولو سره 3 نور ولایتونه هم نیولي دي. دغه خبره محلي چارواکو نن جمعه الماني خبري اژانس ته کړې ده. د الماني خبري اژانس په حواله د ترنکوټ او قلات کارونه په سوله ډول او بیل مقاومت څخه طالبانو ته تسلیم شوي دي. په دې ډول سره طالبانو په یوه اونۍ کې د افغانستان د 14 ولایتونو څخه 19 ولایتونه خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. د روزګان د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې په ترنکوټ کې ټول امنیتي قواوې طالبانو ته تسلیم شوي دي. هغه ویل چې دوی بې له هیڅ ځای څخه تښتېدلی نه سوای، ځکه د دغه ښار ټولې متواصلې لارې د طالبانو لخوا محاصره شوې وي. په ترنکوټ کې د اټکلونو پر اساس 11,600 انسانان ژوند کوي. په همدې حال کې د زابل ولایت مرکز قلات ښار هم بیل مقاومته طالبان ته تسلیم شوی دی. تیره څو اونۍ د مخه له امنیتي قواوو د قلات له کمربند څخه لرې د طالبانو سره نښتې کړې وي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار هم نن جمعه نیولی دی. لوګر له پلازمینې کابل څخه د 50 کیلومترو په واټن کې پروت دی. د لوګر ولایت د ولسي شورا غړی سید قریب الله سادات په دې اړه ویل اوس طالبان 100% کنټرول لري، دمګړۍ جګړه نشته. نوموړي زیاته کړه ټول چارواکي کابل ته تښتېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنجشنبه شپه د افغانستان دوهم لوی ښار کندهار هم طالبانو ونیوه او نن سهار جمعې د هلمند مرکز لښکرګاه هم ونیوه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.